وینې زموږ پر امنیتي ځواکو باندې برید کړی. پنجاب زموږ سرادیان چې دي د غره زمریان دي، زموږ سرادیان چې دي د غره شیران دي، زموږ سرادیان چې دي اتلان دي. څوک یې په دې ګولیو نه شي ویشتلی، د هغه ګولې به د خپل سر وخوري. دا ارمان به ګور ته یوسي چې ته به زموږ اتلان وولې، دا ارمان به ګور ته یوسي چې ته به زموږ قهرمانان ولې. او د رئیس جمهور څخه مې تقاضا ده، هیله ورته کوم چې ته ګوره په دې مرمۍ باندې پنجاب زموږ پر مزریانو باندې بریتونه کوي. شکر د خدای څخه راضي یم. یو شهید مو ورکړی، دوه شهیدان مو ورکړي، څلور زخمیان دي، 11 زخمیان دي. هغه 11 زخمیانو کې هم شکر وصیت لري، جوړ روغ رمټ دي. پنجابه که دا ارمان به ګور ته ویسي. او زه ښځه یم، پر دې جنګ زه پېښه سوی، یا به مې خپل ځان در باندې شهید کړی وی او 10-12 به مې په تاسې کې مه کوئ. تاسې طالبان مخته کړي دي، زموږ د مخه اغزي دي. هغه تاسې زموږ د مخه اغزي موږ ته پېښ کړي. تاسې یوه شاته لکه امریکایان ولاړ یاستې، تاسې خو تبر مسلمانان یاستې. ستی په اسلامیت کې زه شک لرم، ته اسلام چیرې یاستې. که ته اسلام یاستې، اسلام نه ولي. که ته نر یاستې، امریکا وولئ، انګلستان وولئ، شوروي وولئ. تا لیدلي زموږ پر سرادیانو، زموږ په قهرمانانو، زموږ په امنیتیانو باندې ته تعرض کوئ. دا زه قطعا نه منم، هېڅ یې نه منم. پنجابه چې د عمر مې یوه شپه پاتې شي، زه ستا دښمن یم. فریده کوچي یم چې موږ په لاره ده.